او کله چې د یو انسان یا د ادارې مقصد او یقین بالکل واضح وي نو بیا هله دا علامات د یو انتهایی قوت په شکل کې خلکو ته په نظر راځي. کمې کمپنیانې داسې وي چې د هغې لوګو یو خاص مقصد لري او هغه مقصد د هغې لوګو نه بالکل واضح کیږي، چونکې ډېرې کمپنیانې خپل یقین او مقصد په ښه طریقې سره نشي کمیونیکیټ کولی. نو همدغه وجه ده چې د هغوی د لوګوز نه د هغې مقصد نه واضحېږي او هر کتونکي ته د هغه د سوچ مطابق خپله معنی ورکوي. څه حده پورې دا لوګو د دغې کمپنۍ او د دې د پراډکټس د پیژنګلو کار ورکوي، خو ولې تر هغه وخته پورې مونږ ته د یو سمبل یا د یو لوګو نه دا پته نه لګي چې دا کمپني ولې جوړه شوې ده، تر څو پورې چې د دې کمپنۍ مقصد او ویژن بالکل واضحه توګه باندې د هغې د لوګو او د سمبل نه ظاهریږي نه. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. الله الرحمن الرحیم. ښه کمیونیکیشن د خبرو اترو د فن نوم نه دی بلکې د ښه اورېدو نوم دی. مارټن لوتر کینګ جونیئر هغه کس دی کم کس چې په امریکا کې د سیول رایټس موومنټ یو علامت او سمبل جوړ شوی و او هغه بیا یو بل علامت د لینکن میموریل ته مخامخ د خپل مشهور زمانه تقریر I have a dream انتخاب کړو. ډاکټر کینګ د لینکن په شانته په امریکا کې د هر یو انسان د ازادۍ لپاره یو علامت او سمبل ګرځول شوی و. عظیم معاشرې د علامت اهمیت نه خبر وي او هغوی د دې علاماتو په ذریعې سره خپل اقدار او روایات برقرار ساتي او خپل یقین مضبوطوي. بل اړخ ته ډیکټیټرز هم د علامت د استعمال نه ډېر ښه خبر وي، ولې ډیکټیټرز دا علامت د خپل ځان دپاره استعمالوي، د ملک و قوم د وسیع تر پرمختګ دپاره نه استعمالوي. او یو انټرسټینګ خبره دا ده چې دا علامتونه زمونږ د هغه احساساتو، جذباتو، د یقینونو او د مقصد د اظهار کولو یو شکل وي او هر یو علامت او سمبل یو معنا او مفهوم لري او د هغې صرف او صرف دا یوه وجه ده چې مونږ هغې له یو معنی هم ورکړې وي، خو دا معنی زمونږ په ذهنونو کې پرتې وي، نه چې په هغه علامت او په سمبل کې وي. او کله چې د یو انسان یا د ادارې مقصد او یقین بالکل واضح وي نو بیا هله دا علامات د یو انتهایی قوت په شکل کې خلکو ته په نظر راځي. د مثال په توګه باندې جنډا یو علامت دی د یو قوم د اقدارو، د روایاتو او د یقینونو. مونږ دغه شانتې د جنډې استعمال په جنګونو کې هم کوو. نو د دې نه دا معلومیږي چې جنډا یو سنجیده او ډېر اهم قوت دی. خو له دې دا مطلب نه چې جنډا د یو مادي څیز نوم دی، بلکې د دې دا مطلب دی چې هر یو غړی به دغه جنډا د خپل ځان نه زیاته محبوبه ګڼي او د دغې جنډې د حفاظت لپاره به هغه پوره کوشش کوي. لفظونه ډډ او خالی وي خو عمل او اقدار، روایات ډېر زیات ژور وي. خو ډېرې کمې کمپنیانې داسې وي چې د هغې لوګو یو خاص مقصد لري او هغه مقصد د هغې لوګو نه بالکل واضح کیږي، چونکې ډېرې کمپنیانې خپل یقین او مقصد په ښه طریقې سره نشي کمیونیکیټ کولی. نو همدغه وجه ده چې د هغوی د لوګوز نه د هغې مقصد نه واضحېږي او هر کتونکي ته د هغه د سوچ مطابق خپله معنی ورکوي. څه حده پورې دا لوګو د دغې کمپنۍ او د دې د پراډکټس د پیژنګلو کار ورکوي، خو ولې تر هغه وخته پورې مونږ ته د یو سمبل یا د یو لوګو نه دا پته نه لګي چې دا کمپني ولې جوړه شوې ده، تر څو پورې چې د دې کمپنۍ مقصد او ویژن بالکل واضحه توګه باندې د هغې د لوګو او د سمبل نه ظاهریږي نه. او د مقصد د وضاحت نه بغیر لوګو خو بس یو لوګو وي. خو که چېرې تاسو غواړئ چې ستاسو د لوګو نه د خلک متاثره شي نو تاسو له پکار دی چې خپل مقصد او ویژن په واضحه ټکو کې ولیکئ او خپل امپلایز او کسټمر په هغې باندې پوهه کړئ چې ستاسو د دې کمپنۍ یا د ادارې د وجود مقصد څه دی. هارلی ډیواډسن چې کوم کسټمرز دي بلکې امپلایز دي نو هغې په خپل بدن باندې د هغې ټیټوز جوړ کړي دي او کله د هغې د کسټمر ته دا هم پته نه لګي چې د هارلی ډیواډسن نن سبا په مارکیټ کې ویلیو څه ده او پرایس یې څه دی.
او نه ورته دا پته لګي چې دا کمپنۍ مینجمنټ څوک سنبالي او د دې CEO او مشران څوک دي. خو بیا هم هغوی د دغه کمپنۍ دغه لوګو په خپل بدن جوړ کړی وي او په دې باندې فخر کوي، بلکې دا هغوی د خپل شناخت یو حصه ګڼي. او همدغه وجه ده چې لوګو صرف لوګو نه وي، بلکې دا یو علامت او سمبل وي، او دا علامت د دغه کمپنۍ د روایات، اقدار او د یقین او د مقصد یو ظاهري شکل وي. او کومه یوه اداره چې کم یو هم پیغام په خلکو کې خوري، نو د هر پیغام نه به دا پته لګي چې د دوی د وجود مقصد څه دی. او دغه کمپنی او اداره چې څه وایي او څه کوي، نو د هر یو عمل نه به دا ثابتېږي چې د دوی مقصد څه دی. او بیا هم دغه وجه ده چې په هغه خلکو کې به هم خپل اعتماد پیدا کی چې د دوی مستقل گاهک او کسټمر نه وي. اپل کمپیوټر د خپل مقصد وضاحت، د هغې کمپنۍ دننه ډیسپلن او د هغې د خپل مقصد پورې مسلسل لګېدل یو عالیشان کارنامه ده. او همدغه وجه ده چې هغوی په خپل امپلایز کې او په کسټمر کې یو خپل اعتماد پیدا کړی دی، تر دې پورې چې د اپل کمپنۍ باندې دا الزام دی چې د دې امپلایز د دې د CEO او په تیره د دې فاونډر د سټیو جاب داسې عقیدتمند دي لکه څنګه چې د یو پیر موریدان عقیدتمند وي. د دې تعریف یا په هغوی باندې د دې الزام نه دا خبره ثابتېږي چې د اپل کمپنۍ مقصد خلکو قبول کړی دی او خلک د هغې د مقصد نه متاثره دي. بلکې د اپل کمپنۍ ماهرین چې کوم دي، هغوی داسې پراډکټس تیاروي او داسې مارکیټینګ یې کوي چې خلک خپل لایف سټایل چې کوم دی اپل کمپنۍ سره میچ کوي. بلکې لا داسې وي چې کوم خلک د اپل کمپنۍ د پراډکټس استعمالولو شوقین وي، نو هغوی دا خپل شناخت ګڼي چې مونږه آیفون یا اپل استعمالو. او همدا وجه ده چې د هغې پراډکټس داسې دي چې هغه د یو انسان لایف سټایل جوړیږي او بیا د پراډکټس نه هغه څیز روزي او د انسان په ژوند کې هغه خپل اثر وروښيي. او همدغه وجه ده چې سایمن سینک وایي چې ما په دې خپل کتاب کې د اپل کمپنۍ ډیره زیاته تذکره کړې ده. نو هغه مې د دې وجې نه کړې ده چې د اپل کمپنۍ مقصد هم واضح دی او د هغې پراډکټس نه هم د هغې مقصد مونږ ټولو ته ښکاري، د هغې ډیسپلن هم ډېر مزیدار دی. او دې سره هغې د فاونډر د وفات نه وروستو اوسه پورې خپل مقصد پسې بالکل همغه شانتې لګېدلي دي. نو د دغې وجې نه د هغې کسټمر د هغې نه انسپایر دي. نو سایمن سینک وایي چې مې ځکه بار بار تذکره کړې ده. ګینې مونږ ته اکثرو خلکو خو نه د اپل کمپنۍ باره کې څه کتابونه لوستي دي او نه هم دغه کمپنۍ ته چېرته وزټ کړی دی او د هغې کلچر مو کتلی دی، خو د هغې د پراډکټس نه موږ ته دا پته لګي چې د دې ویژن څه دی او د دې د انساني ژوند باندې اثر څه دی. د دې وجې نه تاسو هم چې څه وایې یا کوئ، پکار دا ده چې د هغې نه دا ثابتېږي چې ستاسو بلیف، ستاسو ویژن او مقصد څه دی. نو هله به ستاسو امپلایز او ستاسو کسټمر تاسو نه مطمئن وي، په تاسو به اعتماد کوي او تاسو به فالو کوي. نو تاسو ته بیا د قیمتونو ښکته کول، د کوالټي اوچتول، د بزنس په ټرمینالوجي کې مونږ خبرو کړو، مونږ داسې ویلی شو د هغه د نورو ادارو نه ولې بهتره ده، ډېر زیات یو ګران کار دی. او صفا خبره دا ده چې یو ادارې دپاره خپل ویژن او مقصد نورو خلکو ته بیانول او د نورو ادارو نه خپل ځان بهتر ثابتول، دا د کمپنۍ او د ادارې د بزنس مسله نه ده، بلکې دا د دوی د ساخت مسله ده. یعنې مطلب دا دی چې د دوی په ساخت او په جوړښت کې مسله ده. لکه د مثال په توګه باندې کله چې یو سړی د خپل جذباتو احساساتو اظهار نشي کولی، د قصو او د متلونو نه کار اخلي چې هغه تاسو ته وویلی شي چې هغه څه او څنګه محسوسوي. یعنې خپل جذبات، مقصد او یقین په مناسب الفاظو کې بیانولو دپاره قصې او متلونه ویلی شي. مونږ د دې دپاره مختلف علامتونه او نښې استعمالو او زمونږ چې کوم یقین او بلیف سیستم وي، نو د هغې دپاره مونږ ظاهري او مادي طور باندې داسې څیزونه جوړو چې هغه مونږ محسوس کولی شو. او بیا مونږ خلکو ته وایو چې ګوره مونږ ګورې د دې وجې نه انسپایرډ یو چې دا ټول کارونه په مناسب توګه باندې وشي، نو همدغه برانډ جوړیږي، همدغه اصل مارکیټینګ دی او همدا اصل کې چې کوم دی خپل پراډکټس او سروسز خلکو ته په ښه انداز سره پیش کول دي.
او بیا به زمونږه او ستاسو پراډکټس او سرویسز نورو خلکو ته یو پیغام ورکوي او هغه پیغام به څه وي چې زمونږه مقصد څه دی او دا کمپني او اداره مونږه ولې جوړه کړې ده. ځکه خو وایي چې په واضحه ټکو کې خپل مقصد او ویژن بیانوه نو خلک به ډېر په اسانه باندې پوهیږي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه.